رب العالمین دا ځمکه او اسمانونه پیدا کړل. نو په دې کې لومړی چې خپل مخلوق پیدا کړ نو هغه پیریان فرشتې مخکې پیدا وې او د ځمکې د پیدایش نه پس الله بیا جنات دا پیریان پیدا کړل. دا کم چې شیطان دی مونږ ابلیس ورته وایو دیم د دې جناتو د ذات نه دی. اللہ فرمائی والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ددی چکم مشر نکون آغت بے جان وے شیطانانم دغه وقت کې د جناتو د نسل نو پر مقدس مکه اوسېدل دا ابلیس داغي مشرو لکه څنګه چې په انسانانو کې قسمونه دي. یو قسم د انسان هغه دي چې هغه په مقدس مکه د الله عبادت کوي. بل قسم د انسان هغه دي چې هغه الله نه مني. بل قسم د انسان هغه دي چې هغه جدا قسم دی یاجوج ماجوج دادان له مستقل یو قسم د انسان دی. دارنګ پیریانو کې مختلف قسمونه پر ازمکه اوسېدل دی فساد شروع کو یو بل سره جګړې کولې د یو بل وینې تویولې. رب العالمین په فرشتې راولېږلې او د اوال ویټه کول ویز غلول صغرونو ته تختېدل سې دریابونو ته وشړل سې جزیرو ته وشړل سې ځنګلونو ته وشړل د ځمکې ته خالی کړه. بعض جنات او پیریان داسې چې هغوی سره د دې د الله پوره عبادت کو په دې ځمکې هم کو په اسمانونو کې پیریان به هغه وخت کې اسمان ته ختل اسمانونو کې به ګرځېدل. دا ابلیس هم د پیری د ذات او اسمان کې اوسېده د الله عبادت یې کو د فرشتو سره یو ځای به ناست و الله ته به سجدې لګولې. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې 80,000 کاله د رب العالمین عبادت کړي شب و روز یو شان عبادت. نو چې دې پیریانو فساد وکړو په د فرشتو په لاس ولا الله سزا ورکړه نو الله فیصله وکړه چې د ځمکې له یو بل نایب او یو خلیفه پیدا کومه. فرشتې را جمع کړې او د فرشتو سره الله یو مصلحت وکړ مشوره وکړه. اذ قال ربك للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے فرشتو زما اراده داسې ده چې په دې مقدس مکه یو خپل خلیفه پیدا کوم یو جانشین یو نائب چې زما حکمونه خلقو ته ورسوي او زما وینا خلقو ته ورسوي. زما چې کوم د خوښې کاري چې هغې ته خلک راواړی او چې کوم شی مې نی خوښ چې د هغې نه خلک منې کړي. نو فرشتو خو مخکې په ځمکه باندې د پیریانو هغه سرکشي لیدې وه. نو فورا رب العالمین په حضور کې وایي چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. یا الله ته بیا پکې هغه مخلوق پیدا کړې چې تا به خفه کوي وینې به د یو بل تویوي لکه د پیریانو په شان دی فساد به کوي تا به خفه کوي. الله داسې مخلوق مه پیدا کوه چې ستا خفه کوي. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار موږ ستا عبادت کوو موږ لګیا یو که نه عبادت لکه پیدا کې موږ بس یو. د فرشتو الله سره مینه وه محبت و نو ځکه ورته وایي چې الله هغه خلق مه پیدا کوه چې تا خفه کوي. ته که عبادت له مخلوق پیدا کې نو موږ ستا د عبادت لپاره ډېر یو. شب و روز فرشتې د رب العالمین په عبادت کې مصروفه دي. بعضې ولاړې دي په ولاړه د الله عبادت کوي بعضې ناستې دي بعضې په رکوع کې دي. فرمایي نبی علیہ السلام چې د اسمان د پاسه 4 ګوتې ځای داسې نشته چې په هغې د فرشته د الله په عبادت کې مشغوله دي.
سلور غوتې دی په دې اسمان کې داسې نشته ټول اسمان ډک دی او فرشتې لګیا دي د رب العالمین عبادت کوي الله فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ زه پوهیږم دې کې زما یو حکمت دی فرشتو سره ولې الله صلاح کوله دې دپاره چې خلکو ته د مشورې اهمیت ښیي چې ګورې ای بندګانو زه د چا مشورې ته محتاجه نه یم زه په خپله ښه پوهېږم او سره د دې دا د ما فرشتو سره مشوره وکړه نو تاسو لم پکار دی چې د قوم مشر قوم سره مشوره کوي د کور مشر د کور د خلکو سره مشوره کوي ملګري یو بل سره مشوره کوي مشوره کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی نبی علیہ السلام مبارک چې به کله هم څه کار کو فوراً بیا د خپلو ملګرو میټینګ راوغوښته و هغوی سره مشوره به یې وکړه بیا د هغې نه پس به یې کار کو قرآن حکیم کې الله پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې کله هم ته یو کار کې شاورهم فی الامر د خپلو ملګرو سره دې مشوره کوه واذا عزمت فتوکل علی الله فمشوره یقین مه ساته صرف پدی بدی مرګري خوشاله نور چې کار کې په ما باور ساته په ما باور ساته نو چې کوم کار ته اراده کوي زه بدل کار برابرو او مشوره خشه دي نو الله ذو جلال فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ ذکر الله ډیر زیات حکمتونو د انسان په پیدا کېدو کې د ټولو نه لوی حکمت درته وښیم ګوره فرشتین د الله عبادت کوي بېشک خو هغه داسې مخلوق دی چې د هغې په ذات کې د الله نافرماني نشته شب و روز نه ورسره نفس ته نه خواهش ته نه شیطان شته د الله عبادت کوي هغوی له جهنم نشته هغوی ته د الله غصه نشته د الله قار ورته نشته هغوی ډوډۍ نه خوري اوبه نه څښي بې اوبو بې ډوډۍ بې خوراک هغوی پایي الله ذوالجلال داسې مخلوق پیدا کول غوښتل چې هغه د الله نه ډوډۍ وغواړي د الله نه اوبه وغواړي الله ته حاجت پیش کړي بیمار شي او الله نه روغ صحت وغواړي مرګ پې راځي تکلیف راځي سختی پې راځي شیطان یې وي نفس یې وي د الله د رحم او د الله د قهر د دواړو ښکاروالی او ظهور شي فرشتو باندې صرف د الله رحم د قهر نشته انسان الله پیدا کو دی چې په ده به قهر هم راځي او په ده به رحم هم راځي په فرشتو خو امتحان نشته د الله دا حکمت و چې داسې بنده پیدا کړم چې په هغه یو امتحان وکړم چې ما خوشحالی او که ما خفه کې که مې خوشحالی جنت به در کوم که مې خفه کې جهنم به در کوم دا مقصد خو په فرشتو نه پوره کېده دې وجې نه رب العالمین دا فیصله وکړه چې د انسان پیدا کړو وی زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ الله فرمایي ډېره ښه ده د رب ستا خوښه ده چې څه دې خوښئ زمونږ خو یو مشوره به درله درکړه ستا په کار مونږ اعتراض نه کوو رب الله چې ته څه فیصله کوې هغه ستا خوښه ده مشر چې د کشرانو سره مشوره وکړي او بیا مشر فیصله وکړي کشرانو له پکار دي چې د مشر خبره بیا ومني بس مشر فیصله وکړه رب العالمین فیصله وکړه فرشتې چپ پاتې شوې الله چې ستا څنګه خوښئ هغسې کوه زمونږ د طرف نه هېڅ اعتراض نشته او نه زمونږ د طرف نه څه سوال شته نو رب العالمین د آدم علیه السلام د پیدایش اراده وکړه یو فرشته حضرت جبریل علیه السلام ته حکم وکړ ویزه ته لاړ شه مخ د ځمکه چې څومره ده د دې ټولو نه یو لپه خاوره راواله دې نه انسان جوړو دا انسان که د الله تابعدار شي خوشحالی به ورکړي او که دې د الله نافرمان شو نو خپل قهر او غضب به پرې نازلوي جهنم ته به لېږم ځکه الله مخکې نه جنت او دوزخ پیدا کړي جبریل علیه السلام چې راغی او د دې مخ د ځمکې نه لپه خاوره راغېسته او دې ځمکې ته یې ګوته کړه د ځمکه دې تپوس کې څه کوي وی دا یو لپه خاوره الله له وړم وی الله پې څه کوي وی یو خلیفه یو انسان ته جوړوي په انسان څه کوي وی ده ته به الله خپل امتحان پیش کوي خپل حکم که د الله تابعدار په جنت ته به ځي او که د الله نافرمان په نو دوزخ ورته به ځي وی ستا دې په هغه ذات قسم وي چې چا رالیږلی ځمکه ورته چې ما نه خاوره مه ولې ځکه دا انسان زما جز شو زما حصه شوه
نو زما یو حصه به دوزخ ته ځي څه خو به پکې خامخا نافرمانئ نو زما یو جز زما یو حصه به دوزخ ته ځي په هغه ذات چې ستا قسم وي چې چا رالېږلې چې ما نه خاوره مه وړه نو ګوره قسم چې جبریل علیه السلام ته واچو فورا ویرېده وی ښه د الله په نوم دې قسم راکړ نیغ لاړ رب العالمین قسم ډېر اوچت شي مسلمان ته چې د قسم واچو ستا دې په الله قسم بس مسلمان له پکار چې د الله د نوم احترام وکړي مونږ د الله د نوم احترام نه کوو قطعا نه کوو لس قسمه په 15 روپۍ مونږ کوو لس قسمه قرآن شریف باندې ورمنډه کو وې ډبه ور 15 روپو دپاره دا د الله د نوم د الله د کتاب سپکاوی دی غټه ګناه درونه که یو سړي ته وایې قسم وخوره وایي ودرېږه اوس لام جومات ته ځم کم قرآن چې د خوښې راواله پې قسم قرآن خو که ورته یو درې کاڼي مخکې کېدې نو بیا وروسته شي هغې نه یېرېږي او د الله د نوم نه یېرېږي داسې ده که نه د الله نوم دا ګوره ډېر اوچت شي ډېر زیات اوچت د الله د نوم احترام به کې حدیث پاک کې راځي او سړی دل راغی وایي د الله په نوم یو شی راکړه ورکړه شپ د الله په نوم د الله نوم یې درته بېرته او که یو سړی د نه پناه ونیسي چې د الله په نوم ما مت بچ کا نو لقد اعاذک بعظیم په لوی ذات یې در نه پناه ونیوله ګورې خیال یې وساتئ نن د الله د نوم قدر مونږ سره نشته د قرآن قدر مونږ سره نشته الله دې مونږ له د قرآن او د الله د نوم قدر پیدا کړي نو جبریل علیه السلام ته وایي د هغې الله په ذات چې ستا قسم یې چا چې رالېږلې ما نه خاوره مه ویرېده وایي ښه د الله نوم فورا الله له لام څه چلو شو وایي ما له خو الله ستا په نوم قسم راکړه خفګېد بله فرشتې حضرت میکائیل علیه السلام ولېږي هغه سره هم د ځمکې دغه سوال جواب وکړو واپس بلې اسرافیل علیه السلام ورولېږه هغه چې ځمکې ته ګوتې کړې وې څه کوې وې خاوره وړم وې په خاوره څه کوې الله ته انسان جوړوي په انسان څه کوي وې د الله حکم کې ومنه تابعدار شو جنت ته به ځي او که نافرماني وکړه جهنم ته به ځي وې په هغه ذات کې ستا قسم وي چې ته یې رالېږلې چې ما نه خاوره مه ځکه زما یو جز به جهنم ته ځي هم واپس اسرائیل علیه السلام یې ولېږه ته لاړ شه چې راغې ځمکې ته یې ګوتې کړې وې څه کوې وې خاوره وړم وې په دې خاوره څه کوې وې الله غوښتل انسان ته جوړوي په انسان څه کوي که اولاد به وي بچي به وي که تابعدار شو الله به خوشحالۍ ورکوي او که تابعدار نه شو الله به سزا ورکوي وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چا چې رالېږلې ما نه خاوره مه وړه وایي په قلار کښېنه ستا د قسم نه د هغې ذات خبره منل ښه دي ستا خبره نه منل هغه ذات چې رالېږلې د هغه خبره منل ښه دي لاس یې کړی ورته او یو مضبوطه لپه یې ترې واخېسته حدیث پاک کې راغلی دې وجې نه رب العالمین هغه د انسان د روح په حصو مقرر کړی دی د الله حکم منل ټیک دی که تا باندې څه ستا خبره نه منم د الله منل لپه یې واخېسته او یو یې الله له او په جنت کې د رب العالمین خنبیر جوړ کړ او د آدم علیه السلام وجود یې ته جوړ کړ دومره لپه وه چې د آدم علیه السلام غټ وجود ته جوړ شو آدم علیه السلام 3.5 ګزه پلن و زمون په دې ګزونو او 10 ګزه وګزه 10 ګزه وګزه او 3.5 ګزه پلن دومره وجود یې د آدم علیه السلام نبی علیه السلام فرمایي وی آدم علیه السلام د ځمکې د دې خاورې نه جوړ دی فجاء بنو آدم على قدرها نو بني آدم هم د ځمکې په اندازه پیدا دی بعضې ځمکه توره ده نو بعضې انسان تور ځمکه کې مختلف رنګونه دي بعضې ځمکه سپینه ده بعضې انسان سپین بعضې سره بعضې انسان سور بعضې ځمکه کلکه ده بعضې انسان وجود کلک بعضې ځمکه نرمه ده د بعضې انسان وجود نرم بعضې ځمکه اعلی ده ښکلې فصل زرغونی بعضې انسان اعلی دی د ده په زړه کې د ایمان او د عمل زرغونتیا پرته بعضې ځمکه څښا خوره بدبویه ده نو بعض انسان هم نجس او پلید کافر ده څنګه چې ځمکه وه هغسې رب العالمین د آدم علیه السلام اولاد پیدا کړي یو سوال په ذهن کې دلته راځي چې انسان آدم علیه السلام چې کوم اشرف المخلوقات دی په ټول مخلوق کې له ده نه اشرف او بهترین مخلوق بل نشته الله ته ډېر زیات غوره دی ډېر زیات
او بیا پدې کې پیغمبران او رسولان او آدم علیه السلام د دې ټولو رسولانو او پیغمبرانو نیکه دی. رب العالمین د دې خاورې نه ولې پیدا د سرو زرو نه ولې پیدا؟ اشرف المخلوقات فرشتې پیدا د نور نه دي، اعلی شی د نور رڼا کوي. پیریان د اور د لمبې نه پیدا دي. د اور لمبه څنګه برېښنا کوي؟ پړق کوي. عقل دا وایي زمونږ دا طالبان په موږ سوال کوي چې دا ولې فرشتې د نور او پیریان د اور د لمبې نه پیدا دي، او انسان چې په ټول مخلوق کې ردنه بهترین مخلوق نشتا. ولقد کرمنا بني آدم، الله وی ډېر د عزت خاوندان مې پیدا کړي. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، د انسان وجود نه ښکلی وجود بل نشته. الله فرمایي عزت مې ورکړی دی، وجود یې ښایسته دی. دی بیا د خاورې خټې نه ولې پیدا کړي؟ الله سره سره زرو موږ سره نشته. د سرو زرو نه الله پیدا کولی شو. الله سره لرګي و خشته مزیدار د هغې نه پیدا کولی شو. الله سره پیتل تانبه وه اوسپنه وه کلک د هغې نه پیدا کولی شو. خشته خشته غمي هیرې او لال او جواهرات او ملغلرې او قیمتي لالونه دا ښکلې ښکلې کاڼي ورسره او معدنیات د هغې نه انسان پیدا کولی شو. خشته ښکلې مزیدارې اوبه د هغې نه انسان پیدا کولی شو. بیا د خاورې نه ولې پیدا کړي؟ او خاوره کومه خاوره؟ د ټولې ځمکې دا نه چې پاکه خاوره راواله، نه د ټول مخ د ځمکې نه چې خام پکې وي او سمن پکې وي. د پاکې خاورې نه بیا پیدا نه. او بیا حدیث پاک کې راځي چې دا خاورې واغږله خمبیرې کړه نو دا بدبویه شوه. سخا بنت تسقا من سلالة من حمأ مسنون، قرآن کې الله فرمایي سخا بنت ته هغه خټه چې تکه توره شي او بوی تیزي او خلک سپېمو باندې لوپټه یا زنانه لوپټه او نارینه خپل سپوټې په سپېمو ږدي او کرکه ترې وله ورځي. د هغې خټې نه داسې بدبویه سخا او یو سپېره او تکه توره خمبیره جوړه شوه. د هغې نه انسان جوړ. دا ولې دې کې څه چل؟ جواب یې دا دی چې انسان دې خپل اصل ته وګوري او دې لوی ونګي پیدا د څه نه؟ سخا خټې نه پیدا، سخا خاورې نه پیدا، هغې ځمکې نه پیدا یم چې خلک پرې د پاسه خپې ږدي، هغې ځمکې نه پیدا یم چې خینزیران پرې ګرځي، هغې ځمکې نه پیدا یم چې خلک پرې راکوټې او لوی او دسماتې کوي، هغه ځمکې نه پیدا یم چې خلک پرې مرداره غورځوي، هغه ځمکې نه پیدا یم چې چینجي او دا ګنده او دا پلیت څیزونه پرې د پاسه پراته دي، هغه ځمکې نه پیدا یم چې ته پلیت شی غورځوې نو په ځمکې یې غورځوې، هغه ځمکې نه پیدا یم چې سپي او خره پرې د پاسه متیازې کوي او پرې د پاسه رغړي، چې دې قبرونه کې دې لوی دي. دې خپل اصل ته وګوري. هوښیار سړی دا دی چې دې خپل اصل نه یې راګوري. قسم دې مخکې ورځو کې یو سړي سره ناست وم یو مجلس کې، ما نه پېژنده او زه پېژنده، ما سره ناست و، نوم باندې مې پېژنده، په شکل مې نه پېژنده، ډېر ښه ګړه بړه یې را سره وکړه چې مولوي صاحب ته ونه پېژنده، ما یو به دې پېژنده، وي زه پلانکي یم. نیک سړی دې ورته رغاړه وته، یاره مې نوم خو ستا ما اورېدلی و خو لیدی مې نه، ما ته ستا کیسټ یې زه ډېر اورم د تقریرونه. ما ته خبره کوله، ما ویره تا باندې خو د الله لوی فضل او کرم دی، ستا نوم اورم. وی بالشکل په ما ډېر لوی فضل او کرم، خو مولوي صاحب زه ډېر عجز او ډېر غریب وم، دومره غریب او دومره عجز چې ما به په دې حیات آباد کې مزدوري کوله، د خټو ټاټکې به مې چلول او شلېدلې جامې به مې اغوستې. اوس د کروړونو روپو مالک دی، د کروړونو نمبر ډېر زیات مالدار. نو ما ځان سره هغه شلېدلې جامې او هغه شلېدلې څپلۍ اوس هم کور کې ایښودې دي او روزانه یو ځل هغې ته ګورم چې ګورې دغه شی وم چې ما نه خپل اصل یې بچو ته او نوسو ته او ښځو ته انګیندو ته دغه شی ښیمه چې ګورې دغه شی وم، دا جامې به مې چولې او بین به رانه ته او ما به ټاټکې چلو، دغه شلېدلې څپلۍ به مې چولې، یو وخت ډوډۍ به مې و بل وخت ډوډۍ به مې نه وه. ګورې دا د الله فضل دی چې ما له الله رضا راکړي.
دی مولوی صاحب امیدان ته مخې ته خودې دي او دروازې یو ځل د خپلو بچو ته او خپلو ښځې ته رسېږي مې ته چې کمال ته رسېدلې په دې وجه رسېدلې او مې تاله به الله ردین هم ته رسېدلی هوښیار انسان هغه دی چې خپل اصل ير نه اصل که د ير که تباه و برباد نه وی الله زه ډېر غریب پروردګاره زه ډېر عجز پروردګاره زما جامه نه مور نه چې سړی پیدا شي جامې وي پیدا دي د خوندار څه یا الله د مور نه بربند پیدا کړ جامه مې نه وه پیزار مې نه و د ډوډۍ درک مې نه الله هر څه تاله راکړه د خپلې عاجزۍ اظهار کوه رب العالمین ته او که دا وی چې دا ما ګټلي دي دا زما کمال دی مټې وی په لاره دي او خپې ځان پسې راکاږي ما جایداد واخېسته او ما موټرې واخېستې او ما بنګلې جوړې کړې او ما صحبت نوکران ګرځي او زما کارخانې ګرځي او لوی کبر او غرور کې ګرځي الله ته اس ګرانه نه چې په یو ساعت کې درو پر ځان څه نه وایي هغه چې کې نه جوړي غني کدل تر سره صبر وکي نو آخرت کې به سره بیا اصل بنې رہے کبر بنکے لوی بنکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مدینه منورې په کوڅه کې روان دي صحابه کرام سره په یو ډیران د پاسه تیر هغه ډیران کې اډو کې پراتو ښا چیرلې پکې پرته وي هر قسم ډیران کې وار ګن پروتي یو هغه ډیران چې د خلکو کور کې یو دی چې دا په میدان مشترک غونډې شاملاتی ډیرانی ارڅوک په ګندګي غونډې شاملاتی غونډې ډیرانو صحابه پوزې پټو ولې د کسبیم په پروتو د خره ډوکې پکې پراتو بوی یې کاو حضور پاک مبارک رب العالمین ډېر لوی پوهه ورکړه ډېر عقلمن انسان قدر صحابه ته دا پوزې ولې پټې وې سب دې ډیران ته مقتل وې ته راځي وې دا څه شي دې وې دا ډیران وې ډیران څه وایي وې دا الله رسول ګندګي ته وایي خلق خپل او د سمات لوی او راکوټه غورځي سپي په غورځي خرچ مرشي وته راکاږي جامه چې دغه شي په غورځي ډوډۍ چې خاشي انګل ترکاری به غورځي زمکه چې جارو کې ځان راغون کې نو وی غورځي وې دې ډیران وای وې نه خطا شوه مرګ وې دا هغه شی چې د کم شي د وجنا یو رور بل رور وجني یو مسلمان بل مسلمان وجني یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي دا هغه شی ولی مسلمان چې مسلمان وجني د ډوډۍ لپاره وجني د جامې لپاره وجني او د انسان دغه جامه په دې ډیران بیا پرته یې کړي دغه ډوډۍ چې ته رور وجنې دغه ډوډۍ چې ته په خپل پلار عزت اخلي دغه ډوډۍ چې د خپل تربوره یا پیلې دغه ډوډۍ چې یو په یو راکاږي بل په بل راکاږي چې ستا خېټې ته ورسېدل نو دغه ډیران ته بل دا خو ډیران نه دی دا خو ستا هغه ډوډۍ ده ستا جامه ده ستا ډوکي دي ستا هغه د کور سامان دی چې په کوم تا پرون ورور سره جګړه کوله دښمني دي کوله طرفګني دي کوله یو بل په وجه هغه شی دا حقیقت دی د انسان د وجود ساقي ایو بزرگ وی انسان څه چیرې وي اوله نطفه واخره جیفه وفيما بينهما حامل للقذره وی اول نطفه د ساس کی بدبویا دی اول اخر که نیک شو کو ټیک تا او که ګناګار شو نو درنګل مردار د چنجو جالا خبر کی چنجي په پیاله نو اول اسقاب بدبویا او با اخر مردار د چنجو جالا او په دې میانس کې تو ګوره چې په دې خېټه کې څه بلا ګرځي هغه د اول جو هغه د اخر جو د میانس کې د خېټه ته وګوره ځکه لوم شکر دی رب العالمین چې دا خېټه دی یو پرده پوښ صندوق جوړ کړی دی یعنی کدی خېټه کې دا کومه بلا ده او ردی معمولی غوندې بدبویم بار راوته قسم په خدای چې ته جوندم چاچا سره یو ځای دی څومره ګټ پرې خېټه کې الله پرده پوښ شي ساتلې دی هیڅوک په نه خبرېږي بالکل پټ پروت دی دی وی که یم زه خشته خپل کوډر
او سرخی او سپیدی او سیبا رومنز او نخری دی وی زمانه خشتا ذات بل نشته دی دلکو نه دا خېټه پر همین اوچاوا او دنه ګوره چې دا غسندق د مینس پته دی ولګي څه څه یو دسمات دی چې انسان کېږي مال ته بیا د خشتوالي پته ولګي چې تا سره په میلونو کې په غزونو کې بیا انسان یو ځای نږدې ناسته نشي د انسان بچي دا حقیقت بچي په یو غاښ کې د انسان درشي په ټول کور کې د څوک خوب نشي دونه راکوټې ډوکې په یو غوږ کې د انسان درد په دې معمولي غوږ باندې په ټول کور کې د څوک خوب نشي کولی په یو سترګه چې د درد په کور کې د سره څوک خوب نشي کولی او په خېټه کې د معمولي فرق راغی د ستونه در باندې ولګېدل واه واه دا چې پیدا او دل پې راغی بل او دسمات هغه عزتمند انسان عزتمند چې په ځان عطرونه او سپری پورې کوي مچان پې بندېږي نه ده داسې مچان پې بندېږي دغه انسان د شپې چې ودوي خو موږ ته پته نه لګي چې زما په دې خوله کې پکې نه چې څونه مچان بندېږي زما په دې سپېمو کې څونه مچان بندېږي دا مړه انسان ځان پسې به خپې راکاږي او مټې به وایي الله لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اے انسان ځان په دې خپې مراکاږه قبر مه کوه څه قبر خو کې د اثر اسمان ته رسولی شي په دې ځمکه ځان وردننه کولی شي دغه لاړې ستا پاکه خوله مسواک پې مږې او خوله ده او عزتمن شی دی او پاکه ده ځکه نه دې نه یو قاشوغه لاړې په ځمکه وڅوکه ده چې څونه مچان پې بندېږي سترګې سار را پاته ته خو مه وینځه دې سترګو کې څونه ګن پروت دې غوږ کې معمولي غوندې یو ډکې ور دننه که او بیا بار راوباسه چې څونه څښا ګن پکې پروت دی نو کوم ځای پاک دی یو راته وښایه په دویمه ورځ ته وملام به په درېیمه ورځ علام به د وجود نه دې څونه څښا بین دي خوله دې څونه څښا بین دی ته پې لاس راکاږه نو څونه خیرې به تېروي سرمن د خاورو خیرو ډکه غوږ کې ګن پروت پوزه د ګن ډکه سترګې د ګن ډک خوله د ګن ډکه او خېټه مبارکه خو پرېږده د هغې خو تپوس مه کوه هغه یو پاک خشته مزېدار صندوق دی دننه پکې صیبه قسم قسم اعلی اعلی قیمتي خوراکونه پراته دي قسم قسم میوې او خوراک پکې پروت دی ښکلې مزېداره میوه د زرګونو روپو میوه د زرګونو خشته ښکلې چې ستا مبارکې خېټې ته ورسېده نو څه شی ته جوړ د انسان به قبر کې دی به لویي کوي دې دپاره رب العالمین آدم علیه السلام د خټې نه جوړ کړ چې د انسان د خپل اصل تصویر او دې لویي ونه کړي دې قبر مونږ خو لګیا یو ځان پسې پیدا کاږو خو که پرېوتې په کټ کې فالج در باندې ولګې الله دې مسلمان وساتي یا بله بیماري در باندې کینسر راله یا بله بیماري در باندې راله نو چې وارثان دې ښي تکلی او په ډډه دې اړوي او په ملا دې له پوډر اچوي خو ټیک ده یعنې که یو ورځ دې په کټ کې تېره کړل ویې لکه ملی ولګېده چینجي پې بیا اړوي دغه انسان دی قبر به نه کوو الله دې راکړي قبر نه پیدا کړي الله دې مونږ کې لویي نه پیدا کړي الله دې په مونږ کې عاجزي پیدا کړي پروردگار په عاجزۍ چې څومره خوشحالېږي ګورې په قبر هغه مرخصه کېږي ډانچه د آدم علیه السلام یې جوړه شیطان دا ابلیس بره اوسېده ابلیس په دې سوچ کې و چې د ځمکې خلیفه به زه جوړېږم اړه کې دا زه به خلیفه جوړېږم زه په 80,000 کاله بره دې رد د رب العالمین عبادت کوم خو چې الله آدم علیه السلام پیدا کړی چې خلیفه جوړوي هغه ورسره بغض پیدا شو حسد پیدا شو په دې مشرۍ دار کله جګړه دا اکثر تاریخانو ته دا هغه ځای نه خبره جوړوي دلته کې حکم کس که د قوم مشر شو د محلې مشر شو د کور مشر شو د بل و د پزړه کې بیا زړي تاویږي چې دا وایي نو د دې ابلیس دا سوچ و چې د ځمکې مشري به مات کړه خلیفہ آدم علیہ السلام پیدا کړ نو دا سوچ راغی دا ابلیس دی لا شړلی شوی نه دی لا په لعنت نه دی اخته شوی چې آدم علیه السلام ته کېناسته دې خېټې له ورته تینګړی ورکړه تینګړی چې تینګړی ورکړه نو هغې ټنګار نارې کړې ویې شی ډډ دی ډډه چې د اسلام خدمت کوي الله هغې ته ترقي ورکړي مجاهدین کامیاب مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ترجمة ویلو کہ حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین دا اسمان مسرد اختلی بیبی آکوس کو دیو بل نډیر لری لری په دنیا کې په عظمت کوس شو. آدم علیہ السلام په هندستان کې یو جزیره سرندیپ وته وایي هغې کې کوشو او بیبي حضرت حوا علیہ السلام په جده کې کوشوه. کومې جامې چې ځان نه تو کړې وې نو هغه پاڼې وې. د جنت دا بوټي څوک وایي چې د کدو بوټي یا هر یو چې دی د هغې پاڼې د ځان نه تو کړې وې او هغې کې د اسمان نه راکوشو. کوزېدو سره غمونه شروع شو. تیاره، غم، تکلیف، لوګه، ناره، تنده، یخني، ګرمي، دا ټول څیزونه په جنت کې نشته او دنیا کې شته. بل د یو بل نه لرې کوشو. آدم علیه السلام هم څوک نین هېڅ نشته او بیبي حوا چې ده نو هغه هم څوک نین انسان سر نشته دی نو همدغه دوه کسه دي. الله ته جاړي او زاري کوي او دومره جړه او فریاد یې شروع کړ چې روایاتو کې راځي د فرشتو پې رحم راغی. فرشتو الله ته سوال وکړ چې الله دا دوه کسان دي او الله تا خو د جنت نه ځکه چې د جنت نه یو سړی وباسي دنیا خو جیل دی. جنت کې هیڅ قسمه غم نشته دلته شته. هلته رودسمادي تکلیف نشته دلته شته. هلته خوراک مفت میلاویږي دلته به کار کرونده کې. هلته تیاره نشته دلته تیاره ده. هلته بسترې او ښه خوشحالي ده او دلته هیڅ هم نشته ټول غم او تکلیف. په جړا سرو په دې هم چې دا څه په مصیبت کې مبتلا شوم. بهترین ځای نه راووتم دا څه په غم واوړېدم او بیا په دې هم خفه چې الله هم خفه شو که نه. دا خو چې الله راولېږل خو د غوسې د وجې نه راولېږل. نو جړا او فریاد او زاري وي. فرشتو الله ته سوال کو چې الله په دې دواړو رحم وکړه او دوی هم د الله نه څه کلمات زده کړي وو. الله ورته په زړه کې اچولي وو چې دا وایه نو زه به رحم وکړم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله مونږ په ځان په زور زیاتې کړی. تا وی بوټي له ګوتې موړې مونږ یو اگر چې د شیطان د قسمونو د وجې د دې نه یېره وه خبره. فنسي ولم نجد له عزما. الله وایي چې قرآن کې چې دوی ورته شیطان قسمونه وخوړل چې ولې زه درته رښتیا وایم دې بوټي له ګوتې یوسئ. د الله د هغه نوم او د قسم سره چې هغه خبره بلکل یېره شو چې مونږ الله منې کړي. قسم اراده نه وه خو بس یېره شو دې خبره. قسم یې ورته وکړ چې د قسم پهلي دې نو اورېدلی نو. بهر کیف یا الله مونږ په ځان زیاتې کړې دي. وان لم تغفر لنا وترحمنا خدای که ته مونږ ونه بخې او الله که ته به مونږ رحم ونه کړې لنکونن من الخاسرین. پروردګاره مونږ به نور تاوانیان څه خو شو خو نور به م شو. خسران او تاوان کو مصیبت کې به الله پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا دعا بکوله او دا د قرآن دعا ده او د آدم علیه السلام نه الله نقل کړ.
نو چې سړی دا وایي چې یا الله ما په ځان زیاتې کړی دی په دې الله ګوره ډېر زیات خوشحالي اوس هم چې دنیا کې هم څوک چا سره زیاتې وکړي او دی ورشي یو جرګې شروع شي او ننواتې شروع شي نو سړي زړه نه نرمېږي خو که دې ورغی او ده ورته دومره مو چې وروره بس ما زیاتې کړی ما معاف کړه پټکې بیا معاف کړه دا د دوه کسو روغه چې نه راځي که نه نو دا هر یو ځان ته لوی وایي یو هم ځان کمزوری نه ګڼي یعنې که یو لږه اوږه ښکته کړه چې ما زیاتې کړی دی وروره ما معاف کړه هېڅ هم نشته او الله ته چې دی دا ووایي چې الله ما زیاتې کړی دی مغفرت او رحمت پروردگار ستا په اختیار کې دی په دې الله خوشحالي نبی علیہ السلام به یو مخصوص دعا کوله رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم دا به نبی علیہ السلام فرمایل رب انی ظلمت نفسی الله ما پزان زیاتې کړې ظلما کثیرا ډېر زیاتې مې کړې نو نبی علیہ السلام خو پزان زیاتې نه کړې امت ته به اورله چې داسې وایي پزان میں زیادتی کرے ظلمن کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ گناہ بخن والا بیستان بل سوک نشتا ورسونا دا اجز الفاظ شو گناہ بخن والا بیستان بل سوک نشتا فاغفر لی مغفرتا من عندك اللہ دا خپل طرف نرا باندے بخشش را ورورے امی بخا کمی بخی وارحمنی او اللہ رحم را باندے ہوتے انکا انت الغفور الرحیم اللہ بخون کمتے او رحم کون کمتے دور عاجزی پکې راغله چې توبه دی الله ته وویستله او عاجزۍ اظهار دی وکړه بس یقین سره دا وګڼه چې الله به دې معاف کوي او بخي کوي نو آدم علیه السلام هم لوی ونه کړه کبر یې ونه کړه ربنا ظلمنا انفسنا یا الله مونږ په ځان زیاتې کړی دی فاغفر لنا فارحمنا مونږ وبخه په مونږ رحم وکړه الله کچې فإن لم تغفر لنا وترحمنا تاونه بخلو تا رحمونه کو لنکونن من الخاسرین ډېر لوی تاوان کې به پرېږدو تاوانیان دا دعا کول او جړل او بیبي حوا هم الله ته به جړا کول او جړل به دعا به کول او بل نه ډېر کافي جوړېږي کله چاته جدا او چاته هندوستان یو بل پسې ګرځي څه ورته الله دا لارې برابروي د عرفات په دې لوی میدان کې یو بل سره ملو معرفت پہ جنگلو ہے پدغه لوی میدان کې راځي یو بل په جنگل سیټ میدان حاصل دغه چې دوه کسه یو بل سره یو ځای په خوشاله اوسېږي یو بل نه جدا شي جدایي لا مصیبت دی بیا چې یو ځای شي جون شروع شو دواړه یو ځای شو او چې یو ځای شو دا الله ګوره دنیا د امتحان ځای دی جنت کې ورته وي فکلا منها رغدا حيث شئتما چې کوم ځای خوښي خوراک کوئ کوم ځای چې خوښي جنت ستاسو دی دی دنیا کې اوس دا پیسې نشته خو چې څنګه ښځه خاوند سره میلو شو او د دواړو خپل ژوند یو ځای برابر شو پیسې اوس شابه خپل کاروبار شروع کړ ډوډۍ به اوس پکاري ډوډۍ به څه یوازې د اونو په پاڼو خو ګزاره نه کړي الله ورته دې زمیندارۍ را چلونه وکړ غنم بلا تخم چا به کرے دا پټې دی دا سسکوره ده او سیبه دا غوی دی او دا غوا ده او دا ورپسې یوې ده دا بخور دی تکړه شو هلته ما وي تیاره به خورئ او دلته به ځان له اوس پخپله پیدا کوئ دا بیماری ده ردې دغه علاج د سپیرکۍ به خورئ دا دارو درمل دي تږې شوې دغه اوبه دي دغه اوبه بس کې دغه غوښه ده او دا ګډ او چیلی دا به حلالې او دا به پخی کور له به کوکي ورکې محنت پکې اوس بغیر محنت نه کار نه کوي د دنیا دا ټول نظام متعلق ښځې خاوند ته ښودنه شروع کړه او بیا د دواړو اولاد هم شروع شو بچیم پیدا کېدل شروع شو زمونږ په عوامو کې یو غلطه خبره مشهوره ده یو بچی به سار کېده یو ماښام دا دروغ خبره غلطه ده لکه د عام انسان چې څنګه اولاد کېږي کال کې 9 میاشتې کې دقسې به د آدم او د حوا د دواړو علیهم السلام اولاد به کېدل صرف دومره و چې برغوني به کېدل یو هلکه یو جینۍ دا ولا الله یو خپل نظام برابر کړی چې یو ځل به دوه هلکان یو هلکه یو جینۍ برغوني به پیدا کېده نو کار شروع شو کرونده شروع شوه کوټه ځان له جوړه کړې هغه شروع شوه او ورسره یې پې بله موشی لازم کړ الله وی زما یو کور دی هغه جوړ کړئ کوم ځای جوړ کړو ځای ته درته لاره ښیم نو بیت الله لی راوستل نو چې دا کم موجوده ده بیت الله جوړ دی دا ځای ورته الله وښو وی دلته یو بیت الله جوړ د دې نه مخکې دا بیت الله فرشتو جوړ کړی
فرشتے په اسمان کې اوسېدل بره چې کله الله ځمکه پیدا کړه ځمکې ته فرشتې راکوزې کړې بره به فرشتو په لوح محفوظ کې د الله عبادت کوو چې ځمکه جوړه شوه راکوز شو یا الله مونږ له د عبادت یو ځای راکړي د زمرودو په کاڼي کې یو بیت الله بالکل د زمرودو په کاڼي کې یو خشته ښکلی بیت الله هغه الله ورته وی دا یو څه او چې دا کوم ځای اوس موجوده بیت الله پروت دی دقه ځای ورته الله دا ځای ورته الله دلته کېږي فرشتو هغه کېږي وی طواف یې شروع چې کله فرشتو طواف شروع کړ عبادت یې شروع کړ بیا پیریان په مخ د ځمکه پیدا شو هغه پیریانو فساد او جګړې جوړې کړې نو هغه بیت الله ته الله یوړ هغه غونډ د زمرودو په کاڼي کې چې کوم بیت الله و پورته لاړ اسمان چې آدم علیه السلام کله بیبي حوا راکوز شو بیت الله جوړ کړی یا الله کوم ځای کې جوړ وی ځای نه حضرت ته ځخیم جبریل علیه السلام راغی ځای ورته وښود دلته یې جوړه کړې ښځې خاوند دواړه لګیا شو ښځه ورسره په خپله خټې کوي بیبي حوا په خپله ورسره د غرونو نه کاڼې راوړي او آدم علیه السلام لګیا دی یو یو تیږې ږدي او بنیادونه کنئ او بیبي ولا خټه ورکوي او بیت الله جوړ جنت نه راغلي دي نیازبین لاسونه او په هغې لګیا دی کار شروع چې د حجر اسود برابر شو آدم علیه السلام چې د جنت نه راته نو لس څیزونه یې ځان سره راوړي هغه لسو کې یو حجر اسود او دا تک سپین او اعلی مزیدار لکه د پیو په شان نبی علیہ السلام فرمائی وی حجر اسود د جنت کاڼی دی او دا اشد بیاضا من اللبن کان اشد بیاض من اللبن دا د پیونا زیات سپینو تک سپین خشتا سودته خطایا بنی آدم بنی آدم چې ګناهګار ته طواف کوي د دې انسان دا ګناه لکه د مقناطیس ځان ته راکاږي دې سره تور شوی او د انسان د سر عمره راکاڼه خشته ښکلې رڼا به یې کوله تک سپین مزیدار چې د جنت کاڼي وي او الله ورته ښولي چې ځان سره یې یوسه او بیا د عبادت دپاره به یې دې نه بډولې سونه هغه حجر اسود یې راوړو او د بیت الله چې کوم مشرقي ګوټ دی په هغې کې کېښود چې کله بیت الله شریف جوړ کړ نو د دروازې مبارکې سره یې خوا کې 2 رکعته نفل وکړو اوس هم چې خلک طواف کوي اوه چکر یې ووالې الله ورته ووایي چې دا حجر اسود د کوم ځای ولګو دې نه شروع کړه تاویږي اوه چکر یې ووالې اوه چکر یې ووالې اوس څوک هم د دروازې سره خوا کې 2 رکعته نفل وکړه ښځې خاوند د دروازې سره خوا کې 2 رکعته نفل وکړه اوس هم چې څومره خلک د بیت الله طواف کوي د حجر اسود نه شروع اوه چکر یې په حجر اسود ختمې کړي او بیا مقام ابراهیم ورته وایي دروازې والا طرف ته هغې سره یا د هغې نه شاته ودرېږي بیت الله ته مخکې 2 رکعته نفل کوي فرشتو هم ورسره طواف کوي نو آدم علیه السلام د فرشتو نه تپوس وکړ وایي د طواف کې به څه وایو تاسو څه وایئ چې دا طواف کوئ زه به څه وایم وایي موږ خو د پخوا نه یو کلمه زده کړې ده او هغه وایو هغه دا ده چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی مونږ کې هر قسمه عیب شته او پر رب العالمین کې هیڅ قسمه عیب نشته نه ستړي کېږي نه وږي کېږي نه بیمارېږي نه وده کېږي نه ولا تکلیف راځي نه ولا مرګ راځي او نه ولا خوب راځي دا د الله صفت والحمدلله خشته چې ښکلې څومره صفتونه دي د دې ټولو مالک الله دی ښکلې صفتونه چې تا ته کوم صفت خشته ښکاري دا په الله کې شته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته والله اکبر الله ډېر لوی دی وایي مونږ خو دا د الله نه زده کړي یو او چې د بیت الله طواف کوو دا وایو آدم علیه السلام ورته وایي یو ټکي پکې زیات دی وی هغه څه دی وی هغه دا دی چې ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم او معنی هم درته وکړم لا حول ولا قوة د شیطان نه او د ګناه نه بچ کېدل او په عبادت طاقت دا بې د الله نه نه کېږي لا حول
نشتر بچ کېدل د شیطان نه او د ګناه نه، بالکل ادې نه بچ کېدل نشته مگر د الله په ذات پسې بچ کېږي. ولا قوت په عبادت طاقت دام د الله د ذات نه بغیر نه کېږي. هغه ذات چې ډېر لوی دی، ذات یې هم ډېر لوی دی او صفتونه هم ډېر ښایسته او ډېر مزېدار دی. وایي دا ورسره زیات دا کلمات چې دي دا ډېر بهتر دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان په یو مجلس کې ناسته وکړي او په هغې کې غیبت وکړي، په هغې کې دروغ وایي، په هغې کې ګناه وکړي او دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایي، په دغه مجلس کې چې څومره ګناه کړي دا ټوله به ورته الله وبخي. او دا د فرشتو تسبیح ده، فرشتې د الله په نزد دا تسبیح وایي. او چې څوک زیات وي غریب ام فقیر ام د روزه درک نه لګي، نو چې دا کلمات څومره زیات وي هغه مر به الله مالدار. لا حول ولا قوة الا بالله. یو صحابي فرمای وی د نبی علیہ السلام سره شاته په څاروي ناستو او ما وی چې لا حول ولا قوة الا بالله. پیغمبر علیہ السلام دا کلمه واوریده، وی ما ته وی چې دا خو د جنت د خزانو خزانه ده. او لا حول ولا قوة الا بالله د درش پیتو بیمارو علاج دی. د څومره بیمارو علاج دی؟ درش پیتو. او په دې درش پیتو کې راکوټ بیماری دادا چې هغه غم چې د هغې چاته پته نه لګي چې دا د څه د وجې نه راغلی، هغه غم چې د هغې سبب نه دا پکې وړه بیماري د درش پیتو بیمارو علاج. لا حول ولا قوة الا بالله. نو دا ورد ډېر کوئ. سبحان الله والحمد لله وایه لغونډې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا ډېر بهتر ورد. ګوره سبحان الله پکې راغی، الحمد لله پکې راغی، الله اکبر پکې راغی، لا اله الا الله پکې راغی، لا حول ولا قوة الا بالله پکې راغی، دا الله خپل صفتونه العلي العظیم دا پکې راغی. خامخا شواروز کې یو 200-300 درجه لازمه نه وایي، ډېره لویه فایده ده پکې او رب العالمین پرې ډېر زیات خوشحالېږي. او زنانو ته وښایه ګوره، نارینه په عبادت کې دومره تکړه نه لکه زنانه چې په عبادت کې څومره تکړه. نو که تاسو دا زنانو ته وښوله او زنانو یې شروع وکړه نو چې هغوی یې وایي او څومره ثواب یې کېږي د هغې هغه به نه کمېږي او د هغې عمره به تاسو له الله درکړي. نو آدم علیه السلام د بیت الله نه طواف شروع او دا کلمات دی وي، دی خو بچي پیدا کېدل شروع شو، زمینداري شروع شوه، کاروبار شروع شو، جامه جوړول، جامه هم نه وه پاڼې ته وکړې وې، الله ورته چلو خو چې دغسې به اوس پنبک به کرې، هغه پنبه به زرغونېږي، هغې نه به بیا سی به په سرخه باندې دانې وباسي. سرخه ده کابل شی دی پخوا چې به یې اسلام علاجي، په علاجي به دانې وباسي، بیا په سرخه به د هغې نه تارونه وباسي، بیا به سپنسي جوړی او د هغې نه پس به بیا ځان له جامه جوړی بیا به اغوندي. دا ټولې قصې پسې په غریب باندې په تکلیف سره دا شی لازم دی. او زمینداري به ټول نظام په دې دواړو راغی. ځکه خېټه د ډوډۍ غواړي، کوټه جوړول دي، دې خوا جامه جوړول دي، د اور او د پخلي قصې پسې دا هر څه ورته رب العالمین وښودل او په هغې کار شروع کړه. اخوا د عبادت چلې ورته وښو چې شابه 80 حجونه آدم علیه السلام، یو روایت کې 40 راځي، په بل کې 80 راځي چې 80 خو یې حجونه کړي. حج له به باقاعده د بیت الله خواله راته شروع کړل، عبادت هم شروع شو، بچی هم پیدا شو. د الله امتحانونه او ابتلاعات شروع شو. قاعده به دا وه زمونږ په شریعت کې خو د رور او د خور په منځ کې نکاح نه کېږي. اوس هغې کې خو بل څوکونه بغیر د رور او د خور نه ټول لونه خویندې. نو الله دا یو نظام ورله جوړ کړ چې د کم هلک او جنۍ برغونه پیدا شي دوی به یو بل سره نکاح نه کېږي. نو چې یو کال به کم هلک او جنۍ پیدا شو نو هغې له به یو بل سره نکاح نه کېدله، او چې بل کال به کم هلک او جنۍ پیدا شو نو د یو کال هغه جنۍ به د بل کال هغې هلک سره کړه او د هغې کال هغه جنۍ به د دې بل کال هلک سره په نکاح کړه. اتفاق داسې وشو چې د آدم علیه السلام یو زوی پیدا شو چې هغه نوم قابیل و، دا مشر، هغه سره یو خور پیدا شوه، ډېره خوبصورته ښایسته مزېداره وه. بل کال یې بل زوی پیدا شو د هغه نوم حابیل و،
هغه سره چې کومه خور پیدا شو نه هغه څه ښکلې نه وه لکه هغه بله چې کله لوی شو الله به زر زر زرغونول زر زر به لوېدل چې کله لوی شو نو آدم علیه السلام د خپل شریعت مطابق دواړه زامن کېنو بچې قابیل تا سره چې کومه خور پیدا ده دا به ستا د هغه بل لور حابیل ته په نکاح کړو او حابیل سره چې کومه خور پیدا ده هغه تا ته په نکاح کړو قابیل وی نه بابا داسې چېرته کېږي ولې بچې وی دا خو زما خور ده دا زه خپل دې بل لور له نه ورکړو دا ما سره برغونې پیدا ده او دا زما حق ده چې دا زه په نکاح واده حابیل پیش او خپله خورې پیش ما ته به خپله خور په نکاح کېږي آدم علیه السلام وی نه بچې دا دې څه ووې دا خو د الله حکم دی د الله په قانون کې ستا سره چې کومه برغونې خور پیدا ده هغه تا ته نشي نکاح کېدی تا ته به د حابیل خور په نکاح کېږي نه نه بابا داسې نه کېږي دا ته ما سره زیاتې کې زما خور ده او ما سره پیدا ده او خشته ده او د حابیل خور هغه څه ښکلې نه ده د هغه نه آدم علیه السلام خو د خدای حکم و لیکن د دوی د زړه د تسلۍ دپاره ورته یو ټکې و وی داسې کار وکړې دواړه خیرات وکړې چې د چا خیرات قبول شو هغه به په حق او که د چا خیرات قبول نه شو هغه به په ناجیز نو خیرات هغه زمانه کې د خیرات د قبلېدو یو خشته نښه دا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د زمانې پورې دا نښه وه چې چا به خیرات وکړو نو هغه به یې په یو غر یا یو غونډۍ باندې کېښود نو اور به راغې بل به شو هغه به یې وسوځو دا به د قبلېدو نښه وه او که اور به رانغې او هغه خیرات به یې ونه سوځو دا به د نه قبلېدو نښه وه نبی علیہ السلام فرمایي وی په موږ د الله ډېر لوی رحم ده وی د پخوانو امتونو د خیرات د قبلېدو به دا نښه وه خیرات به یې پخپله نه خوړو اور به راغې نو بل به شو پرې نو اور به وسوځو او د الله رحم دی زمونږ خیرات اور نه سوځوي هغه مونږ پخپله خورو دا د نبي علیه السلام کارم که څوک خیرات وکړي یا پخپله وخوري یا په بل مسلمان وخوري د هغې خیرات به هغوی نه خوړه اور به سوځو وی ښځه ډېره ښه ده نو حابیل د ګډو چیلو رمې به چلولې او قابیل چې دی ده به زمینداري کوله غنم جوار به کرل یو ته هغه ډیوټي په غاړه کړی او بل ته بل نصیب دا حابیل لا په دې خپلو ګډانو کې خشته ښکلې ګډو کتل او هغه حلال کړ وی یا الله که زه په حق یم نو زما دا خیرات او دا قرباني قبوله کړي هغه یې راوړو د یو غر د پاسه کېښود او قابل دا چې کوم د پلار نافرمانو ده څه بېکاره غوندې څښا غنم راوړی کوم چې مونږ خلک استازو خلک په زکات کې کوم غنم ورکوي د ګونډي او د هغه بوسو او د هغه جمدرو ډک هلکه وی دا وی زه خیراتي جومات ته یوسته استاد دی یوسته استاد ده د تریشل چې هغه کوم چې ګونډې پروتې که نه هغه پکې ګډ وډ کې استاد دی یوسته استاد د چج والو ډېر تکړه دی هغه له یوسته دا زمونږ د خلکو ظلم او زیات دی استاد د چې ته چا خیراتي شی راوړی چې خیراتي شی یې راوړی نو هغه کېښود ته یې کېدل هلکه وایي تاسو چې ته په عمر کې خیرات نه و کړی نن خو دې راله په کاسه کې خوراک راوړه دا د ټیکري کاسه کې راوړه تېره وایي مور مې راکړه نو وی دا سپي جوټه کړې ماشومان خوال وایي که نه ماشوم ته چې څوک ورونه وایي ته ورته وایي چې نشته وی پلار مې وایي چې نشته ماشوم خوار سال وایي وی دا سپي جوټه کړې نو مور مې چې جومات استاد دی استاد د غوسه ورله چې ټس شوه کاسې ځمکې ته راوبروله ماته شوه ماشوم په ژړا شو په چغو شو په ژړا شو استاد ورته وی بچې ولې ژاړې داسې دونه قیمتي کاسه خو نه معلوم د سپي جوټه راوړه اوس دا ژاړې هم وی او زمونږ د سپو د ډوډۍ هغه کانډولو هغه دې راله مات کړ نو خوراک هم سپي جوټه کړي او چې بیا په کومه کاسه کې راوړي نه هغه هم د سپو د خوراک د کاسه ځکه خو خدای په مونږ ډېر مهربانه دی که خلک وایي غنم خراب وکړي او غنم بیکاره دي نو زکات مونږ ډېر ورکوو چې لا خشته غنم وراله پیدا کړي
گلیو والو بارانونو والو غنم کمو شو 15 منو شو او شپږ منو شو جرب بمور کا شل منه چې بکیدل ټول د قدر د خلق ورکړه او شکا ورکړه نو ورکړه الوچی بل ما څوګي زمون باغ وږي ټول باغ گلیو یو دانا لوچه پکې پیدا اون شو مې سو کړه ته باندې پکې وشر ورکاو زکات څوک نه ورکوي عشر نه ورکوي د خدای قهر او غضب نازلېږي او غوره د قرآن وینا ده یمحق الله الربا ويربي الصدقات چې سود څوک کوي نو هغه خدای بربادي هغه مال او چې زکات او صدقه څوک ورکوي رب العالمین هغه مال ورته زیاتوي نصیب قابل هغه څخه خراب غنم راوړل او په غر د پاسه کې خودل یا الله که زه په حق یم زما د آخرت قبول آدم علیہ السلام ته پته و چې قابل په حق نه دی او حابیل په حق دی دې د دوی د زړه تسلی لپاره کول اور راغی او د حابیل هغه ګټ چې هغه وسوځو او د قابل هغه قرباني قبوله نه شو پلار ورته وی آدم علیہ السلام مور ورته وی بی حوا بچې قابله مکه ولا خدای نه ویریږي پته راته ولګي چې حابیل په حق دی هغه قرباني قبوله شو تا قبوله نه شو نه بابا داسې نه کېږي زما خور دا او زه به ورسره نکاح کوم او حابیل پېژ او خپله خور یې پېژ حضرت آدم علیه السلام راغی بیت الله چې راشه د خدای کور له به لاړ شم ثواب به وکړم د الله نه به سوال وکړم چې یا الله زما دا زوی قابل په سمه لاره کې دا خو ډېره لویه ګناه ده چې خپله خور سره نکاح منع ده او دی یې کوي دی راغی حج له او هلته کې قابل پڑھ کے سوچو کہ شیطان کو ورته وسوسه چول شیطان خو الله تعالی ته بڑے والے او قسمونه خوړل استاد دې آدم اولاد بمانه یو بچ نه باندې کی هغه خپل کار شروع قابل ته ودا چې لوګو په ضرور دې ملتا مخه به روزګار شي اوس خوستا خور دا نو پلار دی وی چې هغه به ورکه چې هغه مړ شي نو ته یو په یو پاتې شي نو بیا وستا خور ته پاتې شي اوس دا چې خلک یې بای پلار مړ راشه بس مړې کا آخرت ته به ورسه میراث په دغه پاتې شي رور دے راشه مړې کا صبر سره په میراث کې سی اخلي بس بیغمه کا راشه پلار دے بیغمه کا صلی الله الله کوي بوډا دې ټوخیږي ډوډۍ عمرانه خوري ولا اماله بل خېتا چولې اذر قبر تلافي 400 ماشي دا قصه سم نو دې چل وسوسه په دې کې ورته واچو آدم علیہ السلام راغی دې ورته ورانه شپه رور سم شګوره زه پیشه او خپل خور دې پیشه او زه پیشه او زما خور پیشه او کنه سمېږي وجنه او ته وی په جواب کې لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین وی کتل اسره دې او ما وجنه بالکل مې مړکا زه چرتم تا نه وجنه ته مې مړکا او زره په چاړه چا کو نه عالم ولی الله نه یریګم هغه الله چې د ټول مخلوق رب دی غټه خبره غوړي د ګناه نه چې بچ کېږي دا الله یاره الله زمون پر دې چې خپل یاره پیدا کوي قسم دې په بل طریقه هیڅ څوک سم شي تر سوچ د انسان په لکه د الله یاره نه راځي مم ته پورا پتاو لګي دا سرکاري غټ غټ افسرانو د عمله یاره په بدلو په لازمه مستقل په مينت او تستړي شو پس سسپند کېدو په لازمه ستړي شو او چې پساري ولاړې کار به ټیک کوي کته اخوا چې نور سروانه ټول ارڅ په بڑا کې یا خدای دې خلکو سره سکے چې الله یاره پړ کې نه قسم دې کو وزیر اعظم څوک ټیک کې او صدر یې غټه خبره ده الله یاره الله خدای پاک دې په لکه خپل یاره پیدا دا ډېره لویه خبره ما ته بل یو افسر خبره کوله یو ځای کې چاپو والا د مسالو والا په دکان په خبر وی سلور بوره مو سره د خرو پچې ګیره کړی د خرو پچې سلور د ګړو سلور بوره پچې د ګړو مو سره الګ پچو سکی پیدا مې د کول په مساله کې ګړو ور سکه نیل باندې د وړو په میل چا پاو وي چې ورلې دا ټول ساړې ډوډۍ دا ساړې ډوډۍ مې ده نو چې د ګړو د چېلو پچې مې ده کوي ظالمان او هغې نه او دا قیمتي مسالې چې دا غټ غټ خشته ډبي دي او دا مزېدار او ته ټول دننه پچې د اسپو د خرو خاشونه پراته دا مسلمان به خدای نه تمه کوي چې ما به الله وبخي ورشه په دې پېښور ښار کې وګوره څومره چلکي دي رنګونه ولا ورکوي نو ورکوي د بوسو دا چلکې رالي
او صاحب مګي او رنگونه دي او رنگونه دي او رنگونه دي او رنگونه دي او صاحب هغه خرڅي او خشدار کې دا پلان کې چې او لنګرای چې اشتهارونه دي هغه چې ټول چل کې رنگونه پکې چول دا قوم به د خدای نه تم کې چې ما بل نو پیسې ګټي ظالما الله نه یریږي خدای له بنور دې قبر له دنیا کې به پیسې وګټي او چاله ګټي پاتې کېږي د ظالم آخرت به خپل تباہ یریږم هغه الله چې د ټول مخلوق پروردگار او پالي وی خطر الله نه یریږي او زه خو دې برابروم درست یې ولا ورکه خپل لوري مړ قابل لګي په حاضر ما دلته کې حضرت آدم علیه السلام راغلی دی حج نو واپس دعاګانې وکړلې چې واپس راځي چې ګوري او بوت لاسه کې ټوټوري سخات سریخ ګوي کوي مالګې جنې دي دی خوا ګوري بوټي ته یې لکه تا خو چې وختي راتله مخ ټولو بوټو کې میوه څه کې میوه نشته څه کې ازغري خو په یو کې مې د چا میوه ترخه ده بقیانه شولې وایه خو ترخه ده او مخکې خوږه وه جبریل چل انقلاب خو راغلی دی خو د څه انقلاب جبریل علیہ السلام راغی آدم علیہ السلام دې تپوس وکړو په دې ځمکه کې په انقلاب راغی ولې چلو شو بله اوبه ترخې دي تورې دي بوی کوي بلا بوټي دي میوه پکې نشته ډېر بوټي دي چې هغه میوه ترخه شوې ده داسې چل شوی دی یا الله په قهر شوی دی الله ولې په قهر شو هغه خو د الله قهر دی دی وی دا ستا هغه یو ځای لګي شو بلې مړ کړ قابل لگی تو حابل مرتا اللہ پہ دومرا غصہ شو دومرا پا قہر شو کہ دری سے دریاب پہ دل تریخ کر بلکہ لاغے نزیاد او دا بعضو انہوں نے میوہ ختم اکلا بعضو لے میوہ ترخ اکلا بعضو کے ازویو غنی پیدا پچھو کو سر شو آدم علیہ السلام زویو کر اس ویلے چلنے وردی رور چے ملکا اس چلنے وردی رور کر بس اس با میں پلار رازی بس خبری کی دس ربا کون سر توګه کله یو خوا ګرځي کله بل خوا ګرځي کله یو کوړي کله بل کوړي یو قارغه راغی دو قارغان په جنگ شو بل سره یو لګي شو بلې مړ کړ چې هغه کم قارغه او دی وته وګوري یا قارغه مړ شو نو بل قارغه په ځمکه کې لته والي او په وزرم خور اخوا کولا دې په مخه قارغه راوستو پکې کې خو او خورې په ورواړو اوه دومره قلاتی برنسه ما ترور می مړ او دومره کمزورم چې بیا د قارغه زیات کمزورم قارغه له ضرور د خقولو چل ورځي او مال دا چلم نه راته نو بیا کنده او کنه استلا غرور به کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې لومبه قتل او د قتل ایجاد قابل وته تر قیامت پورې چې څومره خلق قتلونه کوي او د قاتل څومره ګناه کیږي د ټولو قاتلانو ګناه یو ځای کې دا ټوله به الله په قابل وربایي ولې د لومبه د قتل بنیاد د کېښود اوس هم چې د ګناه بنیاد چا کېښود هغه ګناه چې وروسته څومره خلق کوي د هغې خلکو چې څومره ګناه کېږي دومره به په هغه سړي وربار کېږي چې چا د دې ګناه بنیاد یې د مسلمان قتل ډېره لویه ګناه ده الله دې مسلمان ډېره لویه ګناه ده ډېره زیاته رب العالمین احسان وکړ دلته کې خو د زوی قتل رور قتل کړ هلته الله آدم علیه السلام له بل بچی ورکړي شیث علیه السلام د حابیل په ځای ولا الله خشته بل ځای ورکړ حضرت شیث علیه السلام او هغه شیث علیه السلام د رب العالمین پیغمبري هم ورکړه پیغمبر او آدم علیہ السلام 960 کاله په دې ځمکه کې تیر کړل 960 کاله ډېر بچي پیدا لونه زامن داغي اولاد وسی کړوسی داغي اولاد دا وته الله خو بس یو الک او جنیبا یو کال کې پیدا کېدل او یو کال هغه بل سره نکاح تړل ادا سے بخښته خپلې لویدل لکه د مونږ ماشوم چې په روز کې څوم په میاشت کې څومره لویږي په روز کې هغه رب العالمین هغې دغه ورکوله نشونما ورکوله او لویدل 960 کاله چې تېر شو د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام وفات شو او کوم ځای ښخ دی نو د خلکو علماو پکې لوی اختلاف دی څوک وایي بیت المقدس شام کې دفن او څوک وایي نه هندوستان کې هغه جزیره کې دفن پوره ځای چاته هم نه دی معلوم څوک وایي یو غر دی لوی غر په دمشق کې دغه غر خوا کې دفن دی
لیکن الله ته علم دی چې آدم علیه السلام کوم ځای دفن دغه رنګې بي حوا د هغې هم پته نه دی په جده کې یو مقبره ده زه وله ورغلی یم په خپله مقبره حوا ورته او دیوال کې تاو دی په جده کې لوی اوږد قبر دی څوک وایي چې حوا بي دلته کې دفن ده لیکن پورا یقین نه دی معلوم الله ته پته لري چې به کوم ځای دفن دی حضرت آدم علیہ السلام نخو اللہ نسل شروع کړ د بی حوا نه الله نسل شروع او دا نسل تر قیامت پورې روان دی دنیا الله بعد ابلیس چې کله اسمان نه راکوز درې واړه خدای راکوز کړل اهبطوا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دې په دریاب د پاسه راکوز چې په دریاب څنګه راکوشو نو حرامي کې خپل شیطانت پروت دی نو یو کبو په دریاب کې ټوپونه وال کب ته څه خوشحالي کې کله لکه ترنګ یو خاطو په کله بل خاطو په اوس به پته ولګي ولې انسان الله پیدا کړ دنیا ته راولېږي او استغفار وکړي واخې به خوري وي ښا تاسو پک څنګه مخته شو اکب په منډه لار بل مرګي ته الوي وي دغه څه لوبو شو مولا عبدالحی صاحب لیکي په نفع المفتی وسایل کې وي د کب نه خدای جبه واغسته دتا ولې شیطانت کو فورن بل مرګي ته الوي د کب جبه نشته الله ته په دې وجه جبه واغسته په شیطان خپل نوم عزازیل او عزازیل او دې دا پیریانو د نفس نه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کان من الجن ففسق عن امر ربه دې د پیری د ذات عزازیل خپل نوم او چې کله دې لعنتی شو بس ابلیس نوم ورته کې خو دې الله ورته ابلیس نوم دی خو ابلیس معنا سره د الله د رحمتنا او د الله د فضل نه نا امید او مایوس دي ګوره د آدم علیه السلام نه راکوټې غوندې غلطي وشوه او فورا توبې وباسي او جاړي رب العالمین ته تر مرګه پورې او د دې بدبخته ګناه وکړه لویه غلطي یې وکړه ډېره لویه چې کله ته الله تپوس وکړو نو بدبخته له پکارو چې سجدې یې لګولې وې که نه چې ما نه غلطي وشوه معافي غواړم لیکن څه وایي نه خلقتني من نار وخلقته من طین زه دته سجدې لګو لار بدبخته کبر وکړه لویه وکړله رب العالمین ذلیله د هغه هم بچي پیدا کړي او داسې بچی پیدا کېږي دی اګی چې اګی دا شیطانان او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځي او چې کله هغه خپل ټیم پوره شي نو ویې غورځي د هغې نه بچی پیدا شي او د بچو د نسل یعنو څه پته نه دی د هغه بچي څه د کروړهاو نه زیات دي د وربونو نه چې ځم د دې نه هېڅ اندازه یو الله ته پته لګي بل چا ته پته نه لګي او تخت په دریاب د پاسه پروت الله ته اوس قسم خوړلی دی چې زه به د آدم د اولاد نه پرېږدم د هر طرف نه پې حمله کړم مخې نه د شا نه د بره نه د ښکته نو اوس بچ کېږي به ته پسې نو مصیبت کې بلا قسم دې کم وسوسې او کم چلونه چې دی خبیث له ورځي او کمې طریقې ګوره الله له یې دوکه ورکوله الله ته وایي وي تا خو زه دلیله کړم سپېره دې کړم خو یو سوال مې قبول الله وایه قبلوم دې څه سوال وی خمال الله جون راکړي الی یوم یبعثون هغه وخت پورې جون راکړي چې خلک د قبرونو نه پاسي ګوره چل یې کو چې مرګ نه به بچ شم خلک قبر نه پاسي هغې پورې جون نو چې مرګ نه بچ شم نو چې مرګ چاله را نشي نو نه وله جنت شته او نه دوزخ شته دا مرګ یو حوالات دی په سړی حوالات تېرېږي د هغې نه پس یا بري شي او یا جیل ته مطلب دا چې د جنت خو بېسم قسمت کې نشته خو چې مرګ نه بچم دوزخ نه خو به بچ شم که نه نو الله له خو دوزخ خو نشي ورکولی الله وایي ټیک ده سوال دې قبلوم او جون به در کوم خو الی وقت اليوم المعلوم یو خاص ورځ ده چې په هغې د خلکو نه سو باسم ستا نه به هم پې سو باسم دومره لوی جون ولا الله ورکوي الګیا د خپل شیطانت کوي او انسان له الله پیغمبران او کتابونه راولېږل د الله حکمونه ورته رسل پس به بچ کېږي د شیطان آسان چل درته یو هر وخت په زړه کې د الله یاره وساتي دا اړه کې راوله چې الله ته په ما قادر هر وخت ما رانیوي شي الله هر وخت د ما نه سیستی
دویم کبر او لوی مکه چې کبر لوی ونه او دریم اعوذ بالله وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پر کله غصه چې وقار درغیم دا چې کوم سړی غصه چې نبی علیہ السلام فرمایي دې دې وبوس کی یا پزمکه دې کینی او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی بس غصه به ختم شي او دا ما چې کم دم درته خو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا لا حول ولا قوه الا بالله د شیطان ډېر لوی دم او سحر وقت کې یو انسان دا سل کرته وای لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یادم دې کنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اذا سل کرته سوق سحر وای په دغه ورځ باندې شیطان نه خوري بچي د عبادت بل نور ورځو د عبادت نه زیات الله به شیطان نه ساتي نور بټی د الله په فضل بچي نو بهر کې خبره مې دې پوری کول وګور آدم علیه السلام را کوڅو توبه وستا والله ته جواب په الله معاف مونږ لم پکال کې الله ته توبه وبس هر وخت موږ ګناهونه نه ډک توبه وبس الله ته جواب او دا کلمات چې مې درته ودا وای د شیطان نه هم په الله محفوظ ساتي او کبر او لوی بنه کوي او پزان کې عجزي به پیدا کوي هغه کار به کوي چې په کوم الله خوشاليږي لقد قابل غند کار بنه کوي چې الله په غضب کوي گران و محترم و اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے 165 نمبر کیسٹ کے تاسو د حضرت آدم علیہ السلام واقعہ اوریدا دا واقعہ په دو کیسټو کې مکمل شو دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 ضرور خبر مې دې پوری کوله چې د آخرت زندگی او سړي تر مخکې شي د قیامت غلوی ورځ بیا خواهشات بدن یې الله به بیا د مخکې ولاړ باید بستامي رحمت الله علیه لوی بزرګ تیر شوی دی د په علاقه کې یو ډمه وه او بدعمله ډمه وه خلک به راتلل او دا بدعملی را بازار ګرم باید بستامي رحمت الله علیه ته چا وویل چې ستا په دې کلي کې ستا په دې علاقه کې خو ته خبرې یو ډمه راغلی ده هغې د ډمتوب او د نارواو بازار ګرم کړی دی ټول خلک یې په نارواو کې مبتلا کړي باید بستامي رحمت الله علیه خو پوه شو که زه اوس ورځم او دې ښځې ته څه نصیحت کوم خو زما نصیحت نه مني خو پیسې ګټي که خلکو ته نصیحت کوم نو عموما خلک د نارواو ملګري ډېر دي د رواو کم خلک به مې ونه مني نو دا بزرگان دا نیکان خلک چې وي که نه هغوی له خدای یو فهم یو پوه او یو فراست ورکړي راغې مازدیګر ماسپښین کې و د هغه ډمې د دروازې مخې ته کښېناست یعنې ما ځان ته واچو تسبیح چې داسې ماښام ماسخوتن شو نو ډمه خپل نوکر ته وایي وایي نن خواړه سوکان نه نور کله خو په مونږ دومره راشي چې خلک نمبر یې اخلي چاله د یوې ورځې نمبر ورکو چاله د بلې ورځې نمبر ورکو چاله د بلې شپې نمبر ورکو نن غواړو څوک راښکاره نه شو ته ورشه وګوره خلک څنګه نه راځي نوکر چې لاړ ویې کتل باید بستامي رحمت الله علیه د دروازې مخې ته مصله غوړولې ده په مانځه ولاړ اوس خلک چې راځي باید بستامي ته ګوري نو تښتي بیا هم د دې نیکانو خلکو ظاهر کې خلک یو پورې لګیا دي که د زړه نه هر څنګه خو ظاهر کې یو سړی مخ لحاظ ساتي خو چې کم سړی زناکار او ډم راځي او داسې ګوري چې باید بستامي دی په سر صادره کې وتر یو بل راځي هغه هم په سر صادره کې وتر نوکر دې ډمې ته وایي سردار یې څوک به راشي وی ولې وی باید بستامي رحمت الله علیه راغلی دی سر دروازې مخې ته مصلا جوړې ده او جانماز یې جوړې دی مونځونه کوي تسبیح او چې څومره زناکار او غلط خلک په غلطه اراده راځي چې دته ګوري واپس کېږي نن خو د دوکانداري هغه خرابه کړې ده اډمه غوسه شو دا خو واقعي زما دوکانداري برباده کړله او دا خو زما کسب دی زما ژوند دی او دا خو که سبا هم دې کښېني او بل ورځ هم دې کښېني خو زما کار خرابېږي نوکر ته یې وشه دې زبرګ ته ووایه چې زموږ دروازې نه ځه ته دلته زموږ دروازه کې څه کوې
کته سمونس کې او دس کې یا ذکر او اذکار کې یا خپل کور کې کوي جمعات کې کوي دا جمعات خو نه دی زموږ ټول نظام او ټول کاروبار او دکانداري خراب کړه انا وکړ چې راغی باید بستامي رحمت الله تعالی دوی چې زه خپل مشر راولې ګلم او هغه وی چې تاسو زموږ ټول کاروبار او دکانداري خراب کړه خلک راځي او موږ پیسې اخلو او تر هغه زموږ دروازې مخه تناست او تسبیح اړه او منځونه کې دا عبادت ته کې زموږ دروازې مخه ته لکه یا جمعه کې نه خپل کوته باندې بستامي رحمت الله علیه خو چل جوړه ورته خو خيار انسان وستا مالک سره اذا ما مالک خو دغه د ارش په یو کس راځي او داغه نه 100 روپے 500 روپے 1500 چادر چې جوړو شو هغه اخلي وی خپدغه خبر استا مالک جنن هغه کاروبار پیسې باندې شو ګرانه لګ وی او بننظر هغه لې مکه نن باندې پیسې درکم نور کله نور خلک راځي ننظر هغه لې مستاله مالک مقصد پیسو کې کې خلکو کې د خلکو کې مقصد یې خو د پاسه او که خبره په پیسو کې نو نن چې دغه مقصد د خلک ارش پر راځي نو نن ځاغي راغلي انا تر لاړه وغه خپل سردار ته چې سیم باید دې بستامي رحمت الله علیه کوم بر دې نه کړی خو په دغه غلطه اراده راغلی نه غواړي موسی الله جانې ماده چولې نیت چې خدای هغه فرق دی ویا څنګه ویا هم دې راغلی چې څومره پیسې خلکو نه اخلي هغه به درکم او بیګانه به تاسو کړش کوو وی په زموږ کو پیسې کې غرض یا دیو یا بل وی وته جرازه باید بستامي رحمت الله علیه ولا چې کور د نن وته اډه ماغه دم د خبره کې چې سید زموږ طرف پیسو کې کته پیسې راکې نو ته شپته رقم کته نه راکې نو ته بیا بل څه برازي باید بستامي رحمت الله علیه بس تمام ځکه غرض دا غرض پیسو کې نه څونه پیسې دونه پیسې زماده شپې کې هداو چې پیسې ولا ورکړي نو باید بستامي رحمت الله علیه وته خوص ما واست فیصله خوش نن شپته زمه ولسته بیاو بیاو نو تا ته پته چې موږ نیکان خلک یو موږ یار کار کوو موږ په داس کې ته موږ نیکی کوو مو ته مخ کې وداس کې اګه موږ ګناه کوو نو ورله مخ کې وداس کې نو ما ته چې دا ګناه کوو نو مخ کې وداس کې زبا ما وداس کوم ته ما وداس هغه وی داستا کو دا سره باندې کې غسل لا باندې کې کار څه کې تمانه پیسې راکړي نن ستاټه کداري چې څه خوخي کوا او داس دمو کوي بیا ورته وای وی خدا فکر کو چې دا ناروا قاسم کو زرا غلیم دی کوم یو دوه رکعات نفل کو چې د دنیا څخه کار د کوم زما د عادت چې داغه نه مخکې دوه رکعات نفل ته حکم کبن او د څو کوم دوه رکعات نفل کوم نفل نه پس بیا ګناه کوم او نیکی کوم مخکې خو خدای ته درې کوم کړي نو زم دوه رکعات نفل کوم تم دوه رکعات نفل وکړه هغه نه پس به سره ګور اته مو یې سره دا خو تاسو خلا ته دوه نه څلور را باندې کې ګلس کنن ما سودن نصار باندې پورې دسته کار څه دی خو خی بس تا پیسې راکړي نن شپه ستاده چې څه دی خو خی هغه کاوه وی خد ورکعات نفل کو نو دا ټم او درې د مان دي او باید بستامي رحمت الله علیه شاته او د الله تعالی سپور وی خدای زما خدغه وسو چې د زناکارانه متا ته ودروله دغه می وسو چې می د پلیتانه پاک کړاو او داس می په وکړ بیا می دغه وسو چې خدای د بد عملانه نن شپه زموږ راغلي بل جا سره بد عملي کول خدای دغه بد عملانه مستا دربار کې استا حضور کې درول اوس باقي استا خو خدای هدایت ته کېو کنه نور زما کار نه وته زما خدای کار چې تاسو د دین خبره بیان اوس دمه ټکو ته نشم نیولې چې راځي شاو اوسو نه نکی شو زما خدای کار تاسو به مجدان روا مکو دم توب مکو ګناه مکو اوس تاسو د مټ نشم نیولې مټ کار خو د مونږ نه دی خو د حکومت کار دی چې اسلامي حکومت دی ما علينا الا البلاغ انسان باندې صرف د دین رسول لازم مناول او پزور باندې پسړی نیکی کول او پزور د ګناه نه منې کول دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر والا کار کوم چې د بادشاہ طرفه مقرر زور د هغه کار زموږ خدای مینت خبر تذکیر او نصیحت او وعظ ورته مولا بدر وعظ کی تذکیر بکی نصیحت بدل سکی نه غلاظ او تخیم زاری بدل سکی اوس منی ستا خو خدا ګټه دی دا نه منی ستا نه خو خدا تاوان ستاسو نو باندې بستامي رحمت الله علیه خدای تعالی ته کو وی جړ الله وی د نجاست نه پاکه کراو
او خدایا د زناکارۍ نه مې تا ته ودروله باقي ته پوه شه خدایا دا پوه شه که ته اوس ورته نور هدایت کوې ستا خوښه ده که نه کوې ورته زما دغه وس په مسله مې درته خدایا ودروله دا دعاګانې کوي جمع کې په مانځو درې د خدای رحمت متوجه شو په دې زړه کې سوچ کوي چې واقعي زه خو دا ویم چې الحمدلله رب العالمین صفت هغه ذات لري چې د ټول مخلوق رب دی الله رب دی نو زه به په زنا کې روزي ګټم الرحمن الرحیم هغه خدای نهایت مهربان او ډېر رحم کوونکی دی که زه اوس هم توبه وباسم نو په ما به رحم وکړي او ورپسې مالک یوم الدین او ډېره لویه ورځ را روانه د جزا او د سزا ورځ ده د هغې مالک الله دی هغه ذات چې رب العالمین دی د ټول وګور هر سړی مانځه کې دا وایي الحمدلله ټول صفتونه الله دی کوم الله چې دی رب د ټول مخلوق انسان لا مارغانو لا حیواناتو لا کبانو لا د ټول مخلوق له روزي الله ورکوي نو ما خو اقرار وکړه چې الله رب العالمین دی د ټول مخلوق تربیت کوي اوس دا رب العالمین پرېږدم او زناکارو نه پیسې والم په زنا پیسې ګټم دا مې څه غلطي کړې ده صحیح طریقه باندې سړی لمونځ کوي که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر سړی به ناروا خامخا پرېږدي خو موږ په صحیح طریقه لمونځ الله ته نه بیا الرحمن اوهو الله نهایت ته مهربان الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی یاره که زه اوس توبه وباسم انشاءالله چې په ما رحم مالک یوم الدین الله د قیامت د لوی ورځې مالک دی هغه ورځ چې د جزا او د سزا ورځ ده ستا د ښه بد په الله حساب کتاب کوي تا سره عملي حساب کتاب وعدې هلته بیا نشته د قیامت پر ورځ یا وعدې نشته بیا مؤاخذه د نیول دي او یا جنت ته لېږل دي عملي کار دی دا جنت ته ورځه او دا دوزخ ته ورځه او هغه لویه ورځ هغه ورځ لا ينفع مال ولا بنون چې د انسان مال یا د انسان بچي دا انسان ته هېڅ فایده نه کوي دغه لویه ورځ مالک هم الله دی بیا ورپسې وایي اهدنا الصراط والمستقیم الله ما ته نیغه لاره وښایه درست نیغه د جنت لار راته وښایه اوس دا سوچ کوي د قیامت د ورځې دا سوچ په ذهن کې راځي چې مونځ یې سیم سلام وګرځو بس ښځې نیغ مخ پټ کړه او باجي بستامي رحمت الله ته کېناسته وی باجي بستامي زه تا نه یو تپوس کوم زه پوه شوم ستا په مقصد الله زما زړه ته هدایت راواچوه ما خو ډېره لویه ګناه کړې ما خو داسې شپه په ژوند کې نه ده تېره کړې چې زه په ښه بده پېښ یم چې ما پرې ګناه نه کړې ما ته به الله دا هر څه وبخي وی که ته په سچه د زړه نه توبه وباسې بېشک دا بښنه خو څه کوي خدای به نور رحم هم در باندې وکړي هغه ساعت سره جناب هغه ډبې توبه ویستله د باجي بستاني بلا کې بیعت او خدای پاک د هغې ښځې نه یو ډېره لویه زاهده او عابده ښځه جوړه کړه هغه چې څومره په بدعملۍ پیسې پیدا کړې وې هغه ټولې خیرات کړې هغې ټولې وقف کړې ختم یې کړې ناروا حرامې پیسې ځان سره نه ساته لویه عابده زاهده صوامه قوامه روژهداره د خدای په دربار کې ودرېدونکي د رب العالمین ولې زړه کې دا راغلل چې مالک یوم الدین مونږ به باندې ودرېږو که نه لاس په اوچت کړو غوږونو کو څه مقصد چې لاس ولې اوچت تبریه کوي چې خدایا ما براعت وکړه بس د دنیا د هر څیز نه زه بیزاره یم بیا سینه باندې لاس ولې تړې لاس اوېزاندی ولې نه دا تا ته ځان ته خپلې زولنې واچولې دې کړه مې ځان ته واچولې ځان ته دې خپلې کړی واچولې چې خدای ما ته ځان په خپله وتړه خپله مې ځان درته وتړه په خپلو لاسو مې ځان ته زولنې پرې کړی واچولې زنځیر مې ځان ته واچوه او کله سر ټیټی خدای پاک ته په رکوع چې خدایه ګورې که ته ما ته حکم کې دقسې به درته په رکوع کې ولاړ ستا طاقت به ما ته سر ټیټه په ځمکه به دا پوزه خدای ته لګې یو انسان تا ته وایي شا به ما ته پوزه راکاږه که مړ وي کېم چا ته به پوزه رانه کوي نو باید بستامي رحمت الله علیه خدای ته درخواست وکړه او هغې ښځې په زړه کې فورا توبه راغله او رب العالمین ته توبه وایسته نو لکې د خدای نه یره پکار او چې کله کې د دغې ورځې یره راله چې ما سره به خدای د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب کوي زه به الله ته ور مخامخ کېږم زه به خدای له څه جواب ورکړم بیا سړی د خواهشاتو تابع نه شي حضرت ابو لبابه رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام چې کله د بنو قریظو نه محاصره وکړه بنو قریظو نه نو بنو قریظه یهودیانو په مدینه منوره کې هغوی په خندق کې لږه غداري وکړه دوکې وکړه غزوې خندق غزوې احزاب
نبی علیہ السلام سره د ملګرو ورغی یې چاپېره د محاصره واچوه هغې خو څه جنګ منګ وکړه خو خوند یې ونه کړ جنګ یې ونه کړ نو بیا هغې ویل چې یاره یو سړی راولېږه مونږ سره مشوره کوو د دواړو جهانو سردار مبارک وی څوک درولېږه وی ابو لبابه راولېږه دا خو دې صحابي خو د دې یهودو سره یې یو بوډۍ ګپ شپ وکړ ظاهري تعلقات یو بل سره زاړه تعلقات وی ابو لبابه راولېږه مونږ هغه سره لږه مشوره کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو لبابه رضی الله عنه ورولېږه چې ورولېږه او وردن نشو نو د یهودیانو دا بچي چې راتاو شو دا ښځې راتاو شوې او دا ماشومان په ژړا شول په دې خپو کې ورته رنګېدل وی مونږ پوه کا تا نه دې لم راوغوښتې چې مونږ په دې پوه شو چې نبي علیه السلام مونږ سره څه کوي د پیغمبر علیه السلام څه مقصد دی څه کوي خو نبي علیه السلام چې دې کله ته نو ده ته یې ویلو چې ګورې زموږ راز فاش نه خو چې هر څه کوې مشوره سره کوي وکوه سره خو زموږ راز فاش د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې یا به دوی ایمان راوړي او یا به پرېږدم نه وجه ځکه دوی څو ځله دویم ځل دی چې دوکه کوي غداري کوي او دومره مضبوطه سنګینه غداري یې کړې وه چې که خدای د پیغمبر علیه السلام امداد نه وی کړی دا مسلمانان ټول ختمېدل صحابه کرام یو نه پاتې کېدل دومره مضبوطه غداري یې کړه ټول د مکې مکرمې د ګردو نوا کې څومره کافران دی ټول راغوښتل د مسلمانانو د مقابلې نو نبی اسلام ته ویل چې د مونږ خدا فیصله ده خو ګورې پام کوه چې دوی خبر دی چې ورغی هغه ماشومانو ته په دې خولو کې رنګېدل وایي ته هم دې له راوغوښته چې ته مونږ پوه کړه چې زمونږ متعلق د نبي اسلام څه فیصله ده نو دغه غږ ونه کړه دا پرېکړه په دې مری ورته دا ګوته راغله مطلب دا چې حلالۍ یې پرېږدي وجه یا به ایمان راوړی که نه پرېږدي چې دې څنګه د هغوی نه را روان شو نو لکې سوچ راغی اوهو دا څه ما خو د پیغمبر علیه السلام راز پاش صحابه کې خو رحم زیات دی هغې ماشومان ورته وجړل دا مې څه نه اغلال نه پیغمبر علیه السلام سره خبره مو نه کړه نه صحابو سره جومات ته لاړ مسجد نبوي په ژړا جومات ته چې لاړ د جومات ستنې پورې ځان کلک پړی راواغېسته کوره لاسونه یې پورته تړل او هغې نیغ هغه پړی یوړو یو چا ته یې راشه ما دې ستن پورې وتړل ستن پورې ځان پورته وایي دا زما خدای سره وعده د ما نه ګناه وشوه ما د نبي علیه السلام راز فاش کړ تر څو چې پیغمبر علیه السلام زه د دې ستنې نه نیم پرانستی نو زه به د دې نه پاسم پیغمبر علیه السلام ته چا هلته وویل چې صاحب ابو لبابه رضی الله عنه خو دا چل کړی هغه نه خو لږ راز فاش شوی وایي څه شو وایي ته دې جومات کې جومات کې ستنې پورې ځان تړلی نو بیا نو هغه وایي چې نبي علیه السلام یې پرانیدي نو هله به زم کور ته ګنې که مې نه پرانیدي نو کور ته نه نو صاحب پرانید حضور پاک له خدای ته پویه ورکړې وه هغه وایي ما ته خو یې ځان نه دی تړلی خدای دی ځان تړلی ما له به راغلی نو ما به ورله د خدای په دربار کې بخښنه غوښتې وه نو خدای به معاف کړې وه اوس زه یې پرېښودم او زما نه اوچت لاړه والله ته درخواست ورکړ اوس خدای پېښه وهغه پېښه د خدای کار کې زه ګوتې نه وم لکه یو سړی یو لاس دی عدالت پرېږدي او هغه غټې محکمې ته هغه څه ورته ویل کېږي سپریم کورټ کې درخواست ورکړي نو چې سپریم کورټ کې یو سړی درخواست ورکړي نو شیشن یا های کورټ خو د هغې فیصله نه شي کولی زه یې پرېښودم او زما د پاسه لاړ خدای ته درخواست ورکړه خدای ته زه یې پرانېږم زه د خدای مقابله کولی شم اوس خدای پېښه او دی پېښه جاړي جناب او خدای پاک د سجدې لګوي صرف اودس ماتي دی صحابه سپړي او چې لاړ شي اودس مات کړي او بیا اودس وکړي نو بیا راولي د جومات ستنې پورې تړي نه پورته ځي نه بچو له ځي نه ډوډۍ خوري نه اوبه څښي مکمل پابند چې یو څو ورځې تېرې شو صحابه بیا راغلل نبي علیه السلام پسې وي د خدای رسوله هغه سړی دومره تنګ شو غږ خو نه کوي یا خو ځان تړلی دی تښتي نه خو زمونږ په اندازه پرې پوه یو چې بېهوشه پروت دی او ممکن ده که یو څو ورځې پرې نورې لوږې تندې تېرې شي نو د سترګو نظر یې بند دی نظر یې نو رحم کړه نبي علیه السلام ورته بیا هم هغه وایي وایي که ما له راغلی وي نو ما به په هغه ساعت رحم کړی د خدای په دربار کې به مو له دعا غوښتې وه الله به معاف کړی ده ځان خدای ته تړلی دی الله پېښه وکړی ته د خدای مخې له نه وغلی چې یو څو ورځې نورې تېرې شوې رب العالمین قرآن حکیم کې یو څو آیتونه وایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله ورپسې آیات
اے د ایمان خاوندانو ګورئ د خدای او د رسول سره ټګي ونه کوي هغې سره خیانت ونه کوي او کم انسان چې د خدای او د رسول سره ټګي وکړله د هغې نه پسې توبه ویسته الله به توبه معاف کړي خو چې دی په نفس دا کارونه کوي یو صحابي ورولېږه نبي علیه السلام ورشه پرېږدي چې هغه ورغی وایي څه کوې وایي ستا توبه قبوله شو پرانیزم دی وایي نه ما به نبي علیه السلام په خپله پرانیزم د دواړو جهانو سردار مبارک په خپله ورغی پرېنست او هغه ستن اوس هم په مسجد نبوي کې شته د پاسه په شین خط هغه ستن خو نشته خو د کجورې خو د هغې په ځای بله ستن او په شین خط یې بله لیکلي استوانة ابي لباب دا هغه ستن ده چې ابو لبابه رضي الله عنه پې ځان تړلی و دې پورې توبې قبوله شي د چا په زړه کې چې د قیامت یری او د خدای یری د چا په زړه هغه نه چې ګناه وشي او غلطي وشي نو په غلطۍ او په ګناه به فخر نه کوي بیا چې دا ګناه مې خوب کړه هغه بیا د هغې د معافۍ دپاره او د عفو دپاره او د بخښنې دپاره د خدای په دربار کې بانې لټوي دا مونږ چې نن ازاد خیال نه واخلو پروا نشته مونږ په اصل کې د آخرت پوره تصور نه لرو